بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، ستاسو قربان وید بهزاد د خبرونې کلی ولس سره تاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به. قدرمنو دا وخت راغلی یو رستم ته د جانې غرونه دي. تاسو به د ویډیو کې ګورئ بشماري خلک راغلي دي، ډیر زیات رش دی. دا ټول خلک چې کوم دي دا د سیل سپاټي په نیت باندې راغلي دي. مونږ هم راغلي یو دلته. زما سره په څنګ کې طارق نسیم صاحب ناست دی او هغې سره خوا کې مبارک نسیم صاحب او زمانه په دې سایډ باندې وزیر محمد صاحب ناست دی. نو خبرې اترې به کوو، یو ګپ شپ به لګوو. د وزیر محمد صاحب نه به شاعري هم وورو، د دې ځای په هکله باندې به معلومات هم تاسو درکوو. نو زموږ سره اوسېږئ. نسیم صاحب خپل پروګرام کې ته هرکلی ویم. السلام علیکم. ډیره مننه نوید بهزاد صاحب د وایس اف مردان چې نن مونږ د جانې په دې غرونو کې ناست شو. دا ډیر ښایسته یو سیاحتي مقام دی کوم چې د سودم او د رزړو یعنی د صوابې په سنگم باندې واقع دی. بالکل دا بارډر دی، دغه صوابې اخوا رستم تحصیل رستم او دی غاړې ته رزړو. نو دې ته کوم سړک چې جوړ دی دا ډېره زمانه مخکې شیر زمان شیر کوم چې وزیر پاتې و هغې جوړ کړی دی. دلته کې اوبه هم شته دی، غرونه هم دي، ګرینري هم ده، خو بنیادي سهولتونه نشته دی. د دې خواوشا علاقو خلک چې په کورونو کې د ژوند د کارونو او د هغې نه تنګ شي نو د لږ ساعت د خوشحالۍ او راحت موندلو دپاره د دې غرونو رخ وکړي. خو که دلته کې چې د حکومت دې سیاحتي مقام لا چې ګیر چاپېره پکې غرونه دي، ډېر مزیدار شینکۍ هم دی، د اوبو هم پکې دغه شته دی. که دلته هوټلې جوړې شولې یا دلته داسې نور پکنیک سپاټ د ماشومانو دپاره جولې او ټالونه جوړ شو، د فیملیز دپاره پکې سهولتونه جوړ شو. نو دا ځای به انشاءالله د KPK یو ډېر ښایسته پکنیک پوینټ وي. نو نن دلته کې مونږ راغلي یو. دلته د رباب او دغه محفلونه هم کېږي، فنکاران هم راځي، هنرمندان هم راځي، هغې خپل شوق پوره کوي او ډېر خلک د هغې اورېدو دپاره موټر سایکل او موټرو او مختلفو ګاډو کې راځي، ماشومان هم راځي، لوی هم راځي. خو دا ځای د حکومت د توجه نه لرې دی. نو مونږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان صاحب ته او د دې علاقې نږدې چې کوم زموږ طفیل انجم صاحب دی، د دې ځای MPA دی او MNA مجاهد خان ته درخواست کوو چې یاره دا ډېر مزیدار ځای دی، دا دې ډیولپ کړی شي، دلته سهولتونه ورکړی شي، نو د دې ځای ښکلاګانې به نور هم سیوا شي. ډېره زیاته مننه طارق نسیم صاحب، تاسو له ډېر زیات معلومات درکړل د دې ځای په هکله باندې. ګران کتونکو تاسو ته به دا ووایم چې تاسو د مردان صاحب نه راځئ، د رستم نه چې تاسو بونیر طرف ته لږ شان په بره راشئ، دومره لرې نه دی، نږدې دی. د بونیر روډ نه دې ته ښي لاس ته یو لار ورغلې ده، دغه لار ویل کېږي چې دا صوابۍ ته هم تللې ده، شوې اډې ته. نو په دغه لار باندې دا ځای دی او دا وخت تاسو کتلی شئ دلته بېشمارۍ په سوونو موټر سایکلې ولاړې دي، ګاډې دي، په زرګونو خلک راغلي دي او انجوایمنټ کوي. خو دغه یو خبره ده چې دلته د بنیادي سهولیاتو فقدان دی. اگر چې د خوراک څښاک څیزونه چیرې میلاویږي خو لږ شانتې د حکومتي چارواکو توجه چې ده هغه پکار ده. ګرانو کتونکو دا وخت زموږ سره مبارک نسیم صاحب دی، نو هغوی سره هم خبرې کوو. تاسو به څه وایئ مبارک نسیم صاحب دې ځای په اړه باندې؟ موږ خو نن ډېر انجوای کړ، ډېر ښکلې دغه سیل مو وکړو، ډېر زیات خوشحاله یم، ښه چکر ولګېده او دا ځای ډېر ښکلی دی. نور ویزیټر ته هم زه وایم چې دلته کې دې طرف ته راشي، د صوابۍ سایډ نه شوې اډې نه فرمولو باندې لار ده او د رستم سایډ نه د پولیس چوکۍ چې ده نو په دغه باندې لار ده. دا وخت مازدیګری دی، ښایسته هوا چلیږي، موسم ډېر زبردست دی. نو څنګه محسوسوئ؟
ډیر خو ډیر ما انجوای کړ نننۍ ورځ ما ډیره زیاته په ټول اختر کې ما نننۍ ورځ انجوای کړله. صحیح ده او ډېره زیاته مننه. او دا وخت زما سره په څنګ کې وزیر محمد صاحب ناست دی کوم چې زمونږ د پښتو ژبې نوموړی شاعر دی، سوشل میډیا باندې ښه پاپولر دی، تاسو به اورېدلی وي. نو هغوی موږ سره ناست دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وزیر محمد صاحب څنګه یې؟ ښه منوي صاحب ډېره مهرباني. څنګه تاسو نن په لومبي ځل دلته راغلی که نه دې نه مخکې راغلی یې؟ چې دې نه مخکې هم طارق نسیم صاحب دی زمونږ یو د ملګرو ګروپ راغلي و. د دې نه مخکې واقعي چې څنګه طارق صاحب ووی، څنګه مبارک صاحب ووی او تاسو په خپله مو کتل، نو دا یو ډېر زیات ښکلی پکنیک پوینټ دی، یو ډېر ښکلی ځای دی د ماشومانو د سیل سپاټې دپاره. که دلته کې مونږ ولیدل چې مشران هم راځي، ینګرز هم راځي او کشران ماشومان هم راځي، نو ډېر ښکلی ځای دی. خو لږ چې څنګه دی وویل د حکومتي د توجه ضرورت دی دلته کې، پکار دی چې دا ځای ډیولپ کړی شي، نو نور به هم دلته کې سیاحان راځي. ډېره زیاته مننه. کتونکي به غواړي چې څه نوی کلام یا ستاسو کوم چې د خوښې کلام وي نو هغه هم موږ سره شریک کړي. زه به یو غزل پیش کړم چې ښایست چې د جانان نوې نغمې پورته کوي، ښایست چې د جانان نوې نغمې پورته کوي، زړه سر شي په آهونو زمزمې پورته کوي. ښایست چې د جانان نوې نغمې پورته کوي، زړه سر شي په آهونو زمزمې پورته کوي. ویښت اوسه ای شپونکیه ګنې دا د وخت ټګان، ویښ اوسه ای شپونکیه ګنې دا د وخت ټګان، رمه باندې سود نه کوي رمې پورته کوي. مشرق نزی مغرب ته د جنوب نه تر شمال، مشرق نزی مغرب ته د جنوب نه تر شمال، شمال د خورو زلفو نه وږمې پورته کوي. مشرق نزی مغرب ته د جنوب نه تر شمال، شمال د خورو زلفو نه وږمې پورته کوي. نور ماته د ناکامه مینتوب کوي پیغور، نور ماته د ناکامه مینتوب کوي پیغور، په دشتو کې سراب چې د غرمې پورته کوي. او طارق صاحب د عقل نابالغ ته د زړه راز څرګندول، د عقل نابالغ ته د زړه راز څرګندول، سړی د خپل وجود نه چې جامې پورته کوي. او مهرباني د ځینو به څه وایمه د پوهې د معیار، د ځینو به څه وایمه د پوهې د معیار، بغیر تحقیق نه ډنګ د ډمامې پورته کوي. وزیره په یو بد سوځي ښېګړې د جهان، وزیره په یو بد سوځي ښېګړې د جهان، دنیا په خوله کې خو لري کمې پورته کوي. ښایست چې د جانان نوې نغمې پورته کوي، زړه سر شي په آهونو زمزمې پورته کوي. ډېر ښه ډېر ښه. وزیر محمد صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ سره خپل کلام شریک کړو زموږ مینوالو سره. ګرانو کتونکو خپرونه سرته رسوو، خو د هغې نه مخکې طارق نسیم صاحب څه میسج به ورکوئ زموږ کتونکو ته؟ میسج خو بس دا دی چې دا څومره پښتانه چې دي کاش چې دی تعلیم یافته هم شي او بل دلته کې راځي. نو ما وکتل ګیر چاپېره بلا ګن د خلکو غورځولی دی، چا شاپینګ بیګونه غورځولی دي، چا څه غورځولی دي ځای په ځای باندې. نو دا شعور په دې کې پکار دی چې یاره دا یو مزیدار ښایسته ځای دی. نو موږ چې د دې د صفایۍ نور بندوبست کولی شو هغه دې وکړو، دا د ګندکو نه. نو د دې ځای هغه ښایست چې کوم دی نو په دې سره متاثره کېږي. نو دې ته زما دا درخواست دی چې دا ځایونه صفا سوتره ساتئ، نو د دې هغه نیچرل بیوټي به برقرار وي. ډېره زیاته مننه. وزیر محمد صاحب تاسو به څه پیغام ورکوئ؟ بس همدغه د طارق صاحب دی پیغام هم چاپېره ګورم چې چا سره کولډ ډرینکس دی بوتلې دي چې هغه اوس کښې نو بوتل دغه شانتې وغورځوي. که څوک فروټ خوري، کیله وخوري، بل څه وخوري، نو د هغې هغه چلکې دغه شانتې غورځوي. پکار دي چې دا ودي راوړي په شاپورو کې، نو چې کم چلکه وي یا بوتل شي خالي شي، نو چې هغه هم دغه کې ځان سره واپس وړي چېرته ډسبین ته هغه غورځوي واپسۍ کې، نو دا ځای به ډېر صفا پروت وي او د دې ځای ښکلا به بالکل ډېر زیات ښه پیغام تاسو ورکو، ځکه چې چونکې دلته کې د ډسبین څه سهولت نشته
او هم دغه چې کم شاپر کې راوړل هم دغه شاپر کې ځان سره واپس ویسي او بهر د لري چرته ډسبین ته یا چې کم کوړهدانې ډیرانی هغې ته وغورځوي. ګران کتونکو هم دې سره خپله خپرونه چې د هغه سر ته رسوو او چېرته چې هم یې ښاد و آباد اوسئ. په لوی الله مو سپارم. الله پامان.